زاهد خان کمنټ کړی دی چې نعیم تعالی د مین چینل نه 100 روپۍ درکوي مال یو چوانې هم نه راکوي بیا ما صدت کېږي یو چوانې هم نه راکوي دا دروازه انشاءالله ګاډی علم اخره کې السلام علیکم امید دی چې خبره تاسو ټول ته په نوې کیونې ویډیو کې هرکلی کوم نو راځئ چې نن کیونې ویډیو شروع کو نو به تاسو ټول کمنټس کړیو کنه چې کیونې وکړو نو پرون می پوسټ وکړو تاسو کیونې لپاره ډیر شي کوېسچن کړي دي نو نن ما وی کنه چې پای باندې ویډیو وکړو تاسو د سوالونو جوابونه درکم نو راځئ نو بنه تاسو دې کنه راغلي دي Awais Ahmado, I am big pain from Malakand Dargai. Thank you so much. Awbalde Maus Han OP big pain Tahir by your income. जान ले पोसी साहब होगा ही दाबल ले कहना जी गुल PAR गुल पारा को गुल पाना यार दा संग नुम दे big pain from Malakand. Thank you. टूरिस्ट कमेंट करे रहेगा ना تاسو چې په ولاګ کې نوې کس راولئ نو اول یې لږ تعارف کوئ چې پته یې لګي چې دا څوک دی بالکل جی ټیک خبره دی وکړه او مونږ خو داسې په ولاګ کې داسې کس نه دی راوستی چې مونږ یې تعارف نه دی کړی خو کیدای شي چې هغه کس تا مخکنو ولاګونو کې نه لیدلی یا مطلب تا مخکني ولاګونه نه کتلی په دې وجه بل کمنټ چې که نه هغه کړی دی محمد ولید خان ټپاو کا او زما نیم په کې واهله یوسف خان پلیز آی ایم بگ پین فرام بابوزای تاسو زه څه جواب درکړم مې ټاپه درته وکړم ټاپه مړه په کیونې کې مزه نه کې انشاءالله په بلاک کې درته وکړم صحیح ده خفه کېږم بل دی یوسف بوایس ډېر شیلکان دي ټاپه وکړه او زما نیم پکې واهله پلیز یوسف حسین آی ایم بگ پین فرام بابوزی ټیک شو دا مخکې لږ مې کوم جواب ورکړو دا جواب ستا لپاره هم دی خفه کېږم انشاءالله پر اروان بلاک کې به درته ټاپه وکړم زاهد خان تا د خپل چینل نه وسه پورې څومره ارنینګ کړی دی لږ راته ووایې جی داسې خبره ده که نه زما د چینل نه مونټایزیشن تقریبا 3 میاشتې شوې 3 میاشتې شو 3 میاشتې به شوي او ما ته ماشاءالله ښه ډېر ارنینګ کړی دی تقریبا 1.5 لاک روپو پورې ما ارنینګ کړی دی بل دی نیاز محمد آی ایم یور بگ پین فرام سوات ډېره مهرباني ډېره مننه پیاری مریم ولاګس ګډ مارننګ تھینک یو نو ګډ مارننګ نه دی ماسپښین دی عمر صدیق طاهر بھائی گاډی به کله اهلي دا کوېسچن زمانه ډېرو کسانو انشاءالله چې ډېر زر به گاډی اهلم ډېر زر تاسو دوا کوئ که نه او دا شانتې زما بلاګ ګورئ دا شانتې سپورټ کوئ نو ډېر زر به گاډی اهلم خابونیر وایس ایکسټرا طاهر باچا ټپاو کو زما نیم پکې واهله پلیز عدل پراس سو نایس بلاګس ډېره مننه برو ډېره مهرباني او داسې خبر ده که نه چې ټپه په کیونې کې مزه نه کوي په بلاک کې مزه کوي سړی د غر سر ته ختلی که نه امونیر بونیرې وي د علم سر ته به خیجئ کو ټپه چیړه یارانو نو چې ټپه چیړو نو بیا پسې غر سر ته خیجو خامخا پښتو واینز وایي چې ټپه وکړه ما نیم والا پهد پلیز دا مخکنی جواب ستا لپاره هم ټول خلک ته وایي ټپه وکړه یو وکړه ټولو ته به یو ځای وروسته کوم که نه سلام طاهر خان ولاګ کې زما نیم واهله نوید سرتاج خان او لیاقت علي پلیز دا 3 وړه زما ملګري دي کس ته کمنټ کړی دی ریډر گیمنګ طاهر بھائی زما نیم سودیس په کیونې کې واهله زه ستاسو غټ پین یم او ستاسو بونیر کې کم ځای کې کور دی پلیز جواب راکړئ ډېره مهرباني روره ریډر گیمنګ او سودیس خان رشا زمونږ چې دی که نه بونیر کې په کړپه کې پاتې کېږو زه بانټه کې پاتې کېږم نیب خان السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ کرکټ محمد رضوان طاهر بھائی تاسو څنګه یې بھائی داسې خبره ده که نه چې دا تپوس زمان چا نه کړی زه ټیک ټاک یم ټول خپل جواب سوالونه کوي دی ما ته تاسو څنګه یې ډېره مننه برو ډېره مهرباني تاسو څنګه یې عبید خان چینل السلام علیکم څنګه یې ستاسو ولاګ دوره ګورم چې یو څو ورځې مخکې مې په خوب کې هم لیدلی وای اوهو تھینک یو یار تھینک یو سو مچ مای ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته مننه سټپ 1 پروډکشن السلام علیکم طاهر بھائی ستا په عدالت کې څه کار وي زه وکیل یم خلکو له کیسونه لړاوم
Nice joke. गुड जोक ریډر گیمینګ وایل کمنټ کړی دی ته خو برم کمنټ کړی طاهر بھائی چې ته چېرته ثوابی ته راغلی پلیز ما ته ووایه زه ثوابی ته تقریبا 2-3 پیرې درغلی ما او خو لکه داسې مطلب مین بالکل منځ ته نه یم درغلی ثوابی خو داسې خوشا علاقو پورې درغلی یم انشاءالله چې ته خو انوایټ کړې نو ثوابی ته هم درشم ها دیس او بیا پسې داسې کامره بیا پسې ایس دی دا نوم یې دی طاهر بھائی د تمنیل یو ولې بدلیږي اول ښکلی و اوس بیا د څه وجې پلیز پیک مای کوېسچن داسې خبره ضرور چې دا مخکني څو تمنیل چې دی ما تا جوړ کړي وو او دا اوس چې دی دا زه اوس په خپله جوړوم بس تا به ښکلي جوړ کړي تا د خپل تمنیل ښکلی دی ما ته خپل ښکلی دی خفه نه شي خان لاکس کمنټ کړی دی که نه چې سلامونه او زما د کوېسچن دا دی چې ستا څومره وخت وشو او ټوټل څومره ډالر ارننګ ټوټل ریپلی هماها راکړه پلیز بیک پین فرام پاکستان ثوابی بھائی داسې خبره ده که نه زما خو چینل تقریبا 1.5 کال شو او ارننګ چې دی که نه داسې تقریبا 300 خوشا ډالر به شوي او 300 خوشا ډالر 300 نه 400 ته به نږدې شوي رمیز په څوم کلاس کې دی رمیز ته په څوم کې رمیز په پورت کې دی ها واه اورېدو دا اے بی سی والا کمنټ کړی دغه کړی سوال کړی دی سلام څنګه یې زما کوېسچن دا دی چې تاسو ته څومره ارننګ کېږي لږ ووایئ یاسین گیمنګ FFYT ما ته تقریبا د یوټیوب چینل نه راته ارننګ څومره کېږي که نور سایډ بزنس یاره تاسو ما ته کوېسچن کو یوټیوب نه خو داسې تقریبا 150 پورې ډالر ارننګ کېږي فضل سبحان کمنټ کړی دی که نه طاهر بھائی تاسو څو وروڼه یې برو بھائی مونږ چې یو که نه نو تقریبا 3 وروڼه یو تقریبا نه خو 3 وروڼه یو یو زه یم یو عبید دی یو کاشف دی ریډر گیمینګ کمنټ کړی ته خو شپېته کمنټ کړی طاهر بھائی عبید او تاله یې کویدن کړې ده ها بل دی مهاهان ستاسو کلی نیم څه دی بونیر کې کوم زموږ د کلی نیم بانډه دی بانډه سوسایټي پی کې والا کمنټ کړی دی که نه واده دې کله دی او که نه دی کړی نه واده دې کړی او که دې نه کړی نو کله دی اوہو ہم غریب لوگ ہیں ہماری شادی نہیں ہوتی हम दूसरों की शादी में जाते हैं हम दूसरों की शादी में जाते हैं محمد عاطف یو لګته کنه کمنټ کړی وي چې په کم اپ ویډیو ایډیټینګ او تمنیل جوړوي بھائی دا څه خبره ده کنه چې اوسه پورې ما اډاب پریمیر پرو یوز کو پی سی دغه اپلیکیشن دی او اوس چې دی کنه خپل اسانه لپاره زه کیپ کټ یوز کوم او کله دغه یوز کوم را اډاب پریمیر پرو یوز کوم او تمنیل لپاره پیکاټ یوز کوم روید نوبیت السلام علیکم طاهر بھائی تاسو روریان یې او تاسو په بونیر کې کوم ځای سره مونږ 3 روریان یو او باندې سره تعلق ساتو اویس خان یو لکته کمنټ کړی سرجی تاسو کله تخبایه تراغلی نروري تخبایه ته نیو درغلی کندرات ته او خلک ډیر یادی ان شاء الله درځو نیاز محمد یو کس ته کمنټ کړی چې طاهر باچا یو تاسو کوم تاسو والد صاحب ژوندې دي الحمدلله شکر دې الله لاک فضل له ژوندې دي له خیر سره الله دې راته ټول عمر ژوندې لري مستر عمر وایسی طاهر نعیم له هارد بال کټ واهله او کرکټ ته یو باسا دا خبره دې ټیک ته نعیم او رمیز دواړه چې کنه دا کرکټ ته استر غواړي 24 غنټه په هر ټایم کې دی کرکټ کوي صحیح دا خلم دلها روباس او طلحه لایف تپلار په ویډیو کې ولی نه راولي بھائی دا څه خبره ده کنه چې زه پلار په ویډیو کې راولم خو ما داسې شاټونه اغستې که نه چې تاسو پکې پیژنئ نه ما پکې ډېرې پیرې راوستی دی تاسو بلاګونه چیک کړئ اختر په بلاګ کې مې راوستی دی او ورګه ډېر شي بلاګونه یې کې ما راوستی دی شیراز خان کمنټ کړی دی چې دا نعیم په هره ویډیو کې وایټ کپړې ولي د نورې جوړې نشته کولی نعیم دا ولي داسې کار دی که نه چې زموږ د پیغمبر علیه السلام به سپینې کپړې خوښې وي په دې وجه باندې زما ټولې کپړې چې دی سپینې کپړې دي مبشر گیمنګ تاسو په بونیر کې د کم ځای یې دا جواب ما ورکو زاید خان کمنټ کړی دی چې نعیم تعالی د مین چینل نه 100 روپۍ درکوي نعیم را جواب ورکړه مال یو چوانې هم نه راکوي بیا ما صدت کېږي یو چوانې هم نه راکوي
دروازه ان شاء الله ګاډه علم اخره کې په اخر کې مال خپل ټي شرټ پری دي شي بوډا شي دا زما ټول مرار نه ها. خالد امینم دغه کمنټ کړی ری تاسو له نیم 100 روپے درکې جواب درته میلاو شو. سلام څنګه چلې طاهر سټیم درګې ملکان تراشه کنه او تو نعیم او رمیز راشه خبای ملکان تمونږ یو پیر درغلیو خیر دې ستوای نه بیا به درشو. انسټرکټیو ډیټا اف اسلام دا کمنټ دی دا په نوم باندې یو کس دی وی دا ستا پلار څه کار کوي او داغه پیک وخایا. زما پلار چې دی کنه هغه په سکول کې ټیچر دی او داغه پیک دالي. پی واینز والا کمنٹ کړی دی زما ټیک ټاک ویډیو لایک کا. زما ټیک ټاک آی ډی نیم دی پټان هان 432. بای دا خبره زه ټیک ټاک له زیات ټیم نه ورکوم خو بیا هم کو چرته مه لرالی پټان هان 432 نو دا نوم به زه ځان سره یاد ساتم خامخا به در لایک کوم. په لایک کې هر څه چلې لایک کولو کې څه ټیم خو نه لګي لایک به کوم نه. دا اوس تاسو ټول کمنټونه بای دا خبره ده کړو چې سوال پاتې شوی کنه نو دا غي زه بخنه غواړم ما خو چې ما ټول وی خو مطلب یو نیم بګی پاتې شوی په غلطه سره سړی دا چې کمنټ په بر بوي کنه سکرولینګ کوي یو نیم بګی پاتې شي نو دا غي بخنه غواړم زمونږ نن نه ویډیو چې کنه هغه دومره امید دی چې دا کې نه ویډیو بس تاسو خو خوشوي در روان لوک پوری مالی اجازه راکای د خپل ځان خیال ساتي خپل چا پیرچل خیال ساتي د لوی الله پامان.